پاکستان د طالبانو منځ کې زهر پاشوي حقاني افغانستان او طالبانو ته لوی خطر دی. دا چې څنګه او حقیقت څه دی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان چې په دې پلمه چې طالبان واک ترلاسه کړي نو د دوی هر فرمایش به ومني او د ټي ټي پي کسان به یا ووژني او یا به دوی ته وسپاري. خو دا چې طالبان یې کیسه کې نه دي نو اوس غواړي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته لمن وهي. د آصم منیر نږدې کس او د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی ځانګړي استازي آصف دراني د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی د طالبانو د رژیم د ثبات لپاره یو جدي ګواښ بللی دی. ښاغلي دراني د یکشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په امبیسډر هال کې یوې غونډې ته په وینا کې د افغانستان په ختیځ کې د پاکستان طالبانو یعنی ټي ټي پي د زیاتېدونکي نفوذ په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه خبرداری ورکړ چې د حقاني نفوذ له طالبانو په داخلي یووالي کې لا ډیر ګواښ رامنځته کولی شي. دراني وویل د حقاني موقف د رژیم لپاره یو جدي خطر دی، په ځانګړې توګه د اوسني حالاتو په رڼا کې. ښاغلي دراني څرګنده کړه په داسې حال کې چې درې جګپوړي طالب وزیران د طالبانو د مشر هیبت الله اخندزاده د هغې لارښوونې ملاتړ کوي چې په پاکستان کې د جهاد بندول غواړي. خپل اخندزاده تر اوسه داسې امر په ښکاره ډول نه دی ورکړی. په ورته وخت کې د پاکستان تقاعد شوی جنرال انعام الحق خبرداری ورکړی چې ټي ټي پي په زیاتېدونکي ډول د حقاني له ډلې سره یوځای کیږي. هغه وویل ټي ټي پي ورو ورو د سراج الدین حقاني په ملیشې بدلیږي. د زیاته کړه چې دا ډله د حقاني تر کنټرول لاندې سیمو لکه خوست، پکتیا او ننګرهار کې په نسبي ازادۍ فعالیت کوي. پاکستان چې د ټي ټي پي له لوري د حملو او بې ثباتۍ کال تجربه کړی تور پورې کوي چې طالبانو په افغانستان کې دې ډلې ته پناه ورکړې ده. دراني وویل ټي ټي پي موږ ته وسپاري چې البته هغوی به یې ونه سپاري. ښاغلي دراني دا ادعا هم وکړه چې ټي ټي پي پټنځایونه ممکن په کندهار کې وي چې اوس د طالبانو سیاسي پلازمینه ده. هغه زیاته کړه حقاني د خپلواکې شبکې او خپلواکې ارادې د لرلو له کبله د افغانستان د رژیم لپاره یو جدي ګواښ دی او کیدای شي چې هغه لا ډیر خطرناک شي. څرګنده نه ده چې دراني دا څرګندونې د طالبانو په منځ کې د بې اتفاقۍ او پر یو بل د شک د زیاتولو لپاره کړي او که په رښتیا هم د دوی ترمنځ دا ډول توپیرونه شته. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.